د پاکستان د سترګو اغزې اسدالله خالد ته د سترې جنرالۍ رتبه ورکړل شوه. د ولسمشر محمد اشرف غني د یوه تازه فرمان له مخې د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد ته د ښو خدمتونو وړتیا او غوره مدیریت له امله د ستر جنرالۍ رتبه منظور شوې. دا د ولسمشر په فرمان کې لیکل شوي دي چې اسدالله خالد د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام ته یو ژمن او متعهد کس دی. د ډګر جنرالۍ رتبه مو ورته منظور کړې وه. په فوقالعاده توګه یاد منظوري شوې رتبه لغوه او د نوموړي د لاس تعینې او تقدیر په موخه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت نوموړي ته د ستر جنرالۍ رتبه منظور شوه. اسدالله خالد د 1990 کال د جدي میاشتې پر 2مه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غني په یوه حکم د اساسي قانون د 44 مادې د 1114 فقرو له مخې د ملي دفاع وزارت د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی وو چې تر نن ورځې پورې نوموړې یاده دنده حالاتو ته په کتو په ښه شکل سره پر مخ وړې ده. هغه وخت د اسدالله خالد په ټاکنه افغان ولس خوښي ښودلې وه او ویلي وو هغه څوک چې بیا راوګرځو چا چې د دې وطن د دفاع او هوساینې په برخه کې خپل تن نظرانه کړی وو. هغه د خپلې معرفۍ په مراسمو کې ویلي وو چې نور به د افغانستان او افغان ولس پر دښمن رحم نه کوي او دغه پخوانی شعار ته چې سر ورکوو سنګر نه ورکوو په دې شعار چې سر یې وهو سنګر یې نیسو بدلون ورکوو. د خالد پر وینا زموږ ځواکونو د دفاعي حالات څخه تعرضي حالات ته اوښتي دي. په وروسته له دې باید په دې فکر وکړو چې د دښمن ځالګیو او پټنځایونو ته ورشو، ابتکار د عمل په خپل لاس کې ونیسو او د دښمن په مقابل کې داسې چلن غوره کړو چې په ډیره میړانه د وطن څخه ساتنه او په خپله خاوره د دښمن د پټېدو ځای ورک کړو. ښاغلي خالد د معرفت په مراسمو کې دا هم ویلي وو چې سوله غواړي او سوله یې لومړیتوب دی، خو کو چېرته وسلوال مخالفین سولې ته حاضر نشي نو د دغه په خبره کږې خولې په سوک سمیږي. اسدالله خالد د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې د غزني او کندهار والي او د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وو او تر هغه وروسته په 1991 کال کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی وو. باید وویلی شي چې له دې وړاندې جنرال طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزیر او ویس احمد برمک د کورنۍ چارو وزیران وو چې اوس له خپلو دندو لرې کړی شوي دي او پر ځای سرپرست وزیر اسدالله خالد ټاکل شوی دی. دا هم د یادولو ده چې اسدالله خالد او امرالله صالح تر دې وړاندې په افغان حکومت کې د ملي امنیت د رئیسانو په توګه هم دندې ترسره کړې دي.